لمنځونه ولې موږ څخه قضا کیږي؟ یعنې زموږ په زړو کې د لمونځ کولو شوق، هغه مینه، محبت ولې نشته؟ د دې مین وجه څه ده؟ نو نن به زه تاسو ته دغه وښیم چې د لمنځو د قضا کېدو وجه او سبب څه شی دی. لمونځ هغه وخت قضا کېږي د انسان نه چې کله یو انسان حرام خوراک وکړي. چې کله دې حرامو لقمه وخوړله، حرام خوراک دې وکړل، نو پوه سه چې په زړه کې به دې د عبادت کولو شوق ختم سي. چې کم زړه کې د عبادت کولو شوق نه راځي او لمونځونه ورڅخه قضا کېږي، لمونځ کولو لپاره شوق نه وي، نو پوه دې سي چې ما ضرور حرام لقمه خوړلې ده، حرام خوراک مې کړی دی. چې کله یو انسان حلال خوراک وکړي، دستي به یې په زړه کې د لمونځ کولو شوق راسي او دغسې د عبادت کولو شوق به یې په زړه کې راسي. او چې کله انسان حلال خوراک وکړي، د هغه به دعاګانې هم قبلېږي. حرام خوراک کولو بعد دعا هم نه قبلېږي.